په یو کلي کې دوه ملګري هیپي او بنټي اوسېدل. دا دواړه د زمیندار زامن وو. بنټي به په پټو کې کار کولو. په 6 میاشتو کې ډېر باران ونه شو او د بنټي ټول فصل تباه او برباد شو. د بنټي ملګری هیپي هغه برېړه لګوله او هغه په فروټو کې ډېر ښې پیسې وګټلې. د بنټي حالات ورځ تر ورځه خرابېدو. بنټي د دې وجې نه ډېر زیات پریشانه و. د هغه ښځې هغې ته وویل: بنټي جی ته ولې پریشانه کېږي؟ الله به ټول خیر کړي. او ښځې ته بالکل ټیک خبره کوي. ښه ته داسې لکه ماله یو ګیلاس اوبه راوړه. ښه تاسو لږ صبر وکړئ، زه تاسو له اوس اوبه راوړم. هغه لاړه چې د له اوبه راوړم چې ویې کتو نو کوهي کې ټولې اوبه وچې شوې وې. هغې چې دا وکتو نو هغه نوره هم پریشانه شوه او سوچ یې وکړو چې زه ځم بنټي ته ویم: بنټي جی اوبه خو بالکل وچې شوې دي، اوس به موږ څه کوو؟ هو زموږ په مشکلات کې خو ورځ تر ورځه اضافه کېږي. بنټي جی ته داسې چل وکړه چې یو مزدور راوله، هغه به د کې کودایي وکړي، نو کېدای شي دا اوبه سمې شي. ما سره خو پیسې هم نشته چې زه هغه مزدور له بیا ورکم. بنټي جی داسې چل وکړه چې خپل ملګري له ورشه او هغه نه څه پیسې راوړه، هغه به څه نه څه درکړي. بنټي جی د ښځې خبره واورېده او خپل ملګري په لار روان شو. ما له یو 2000 روپۍ قرض راکړه، زه به زر واپس درکم بیا. د کوهي اوبه مې وچې شوې دي او زما لاس ډېر تنګ دی. یار بنټي، ما سره خو د روټۍ خوړو پیسې هم نشته او ته زما نه 2000 روپۍ غواړې. بنټي ډېر زیات خفه شو او کور طرف ته روان شو. چې څنګه کور ته ورسېد نو ښځې ترې تپوس وکړي: بنټي جی ملګري درله پیسې درکړي؟ نه هغه خو پیسې راکول نو صفا انکار وکړو. زه به داسې چل وکړم چې دې کوهي ته به خپله کوز شم. بنټي جی ته به دا کار په خپله څنګه کوې؟ بس همداسې چل خو به کول غواړي خامخا. بنټي کوهي ته په خپله کوز شي. چې څنګه کوز شي نو ښځه ورله اواز ورکړي: بنټي جی اوبه راووتې که نه؟ نه ښځې لږ صبر وکړه. بنټي کوهي کني چې وګوري نو دې کې پټرول راوځي. دې چې څنګه پټرول وګوري نو ډېر زیات خوشحال شي او زر بهر راوځي او ښځې ته ټوله کیسه وکړي. بنټي جی ته ریښه وې؟ او که نه خو روغ خبرې کو څوک واونري. خو بنټي جی په دې پټرول به موږ څه کوو اوس نو؟ ګوره ښځې دا پټرول به موږ راوباسو او بوتلو کې به یې واچو او ښار ته به یې یوسو او هلته به یې خرڅ کړو او داسې به خلک موږ نه پټرول اخیستو دپاره بیا راځي او موږ به ورله پټرول ورکوو. چې څنګه سهار شو نو د پټرول راواغېستو او لاړو هغې خرڅول شروع کړو. هلته یو کس رالو: واه وروره، دا خو تا ډېر ښه کار وکړو چې ته په کلي کې هم پټرول خرڅوې. موږ به اوس کلي نه ښار ته پټرولو پسې نه ځو. وردغه شان د بنټي په کاروبار کې ورځ تر ورځه اضافه شروع شوه او هغه یې خوشحاله ژوند تېرول شروع کړو. او د ده ملګری هیپي چې ده ته به یې کتو نو ده نه ډېر زیات حسد کول. خو د دې کوهي باره کې چاته هېڅ پته نه وه.